درنو هیوادوالو ملګرو او په ځانګړې توګه مینوالو السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او سلامت یاست. عزیزانه که همین حالا ما را تماشا میکنید سلام و درود بر شما هم. صبر چې مالې ډېره موده پس مو احوال واخلم او نن را سره زما معشوقه هم ده، زما هرمونیه زما معشوقه ده. نو څوک چاته ګران یې نو ورته ناز ورکوي، تاسو ما ګرانه یې نو مالې چې نن مو په یوه نیمې زمزمې نازوم او ملګري کامنټ کوي. تشکر، مننه. وعلیکم السلام. څه حالونه دي، څه خبرې دي؟ دا دوه ورځې په کامنټ او مسجونو کې راته ملګرو لیکل چې یاره لکه په دې شکمن وم که نه چې دا پیج زما نه دی. نو بیا ځینو پکې لیکل چې جاوید خو نه یي، نو خیر بیا هم ډېر ښکلی انځور نو ما چې ځه راشه او تر څو دوی ته هم دا یعنې معلومات به ورته وشي دا پیج زما خپل دی او تاسو له ما سره یې او زه له تاسو سره یم. نو خدای مو جوړ او سلامت لره. یو څو بیتونه غواړم درته زمزمه کوم. البته د غني خان یو بیت یو ډېر ښکلی دی. د کعبې دننه هر سړی ولیدی، کلک ایمان په میکده کې معلومیږي. د کعبې دننه هر سړی ولیدی، کلک ایمان په میکده کې معلومیږي. په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی، په رنځ دې پروت وي چې پوښتنې ته یې ورځمه. دا ټپه ده خو زما له خوا یې د پیغام په بڼه واخلئ، ځکه چې دا ژوند ډېر لنډ تنګ دی او رنځورې دي، مرګونه دي، بیا په دې قاتل دور کې او قاتل زمان کې. نو زه به خپلو ملګرو تاسو ته دا وایم چې خلکو له یو بله زارېږئ، یوه دنیا فاني دا ارماني به پاتې شو. یوه سبا مرګی دی ارماني به پاتې شو. هغه ورځ دا لایق صاحب سره ناست وم، خدای دې ژوندی لري تر ډېره، تاسو هم ورته امین ووایئ په خپله دعا کې. نو هغه راته یوه ټپه رایاده کړه، راته ویښودله، وایي دغه ټپه ډېره پخوانۍ ده او ډېره ښکلې هم ده. ای د پښتانه اصیله پاته یوه زما په خوله دې لاس نیو چپه دې کړمه، یوه زما په خوله دې لاس نیو چپه دې کړمه. دا نو د یوې ښځې یا د یوې پېغلې د پښتنۍ ښځې د پښتنۍ پېغلې یو هغه مجبوري ښیي چې د پښتانه پت دومره سیل دی، دومره دروند دی
چې ډېرې غوښتنې نه شي کولی هغوی د پښتانه اصیله پته زما په خوله دې لاسنیو غلیدې کړمه په هره ټپه کې ډېر قوي تصویر وي واقعا او ټپه زما تر ډېرو نورو څومره لکه د غزل سبک دی که د سندرې دي یا نورې شیانې دي نه چاربیت دي روایات دي بګتې دي زما د ټپې سبک بیا خوښ دی لکه دا اوس واورئ څومره ښه ده چې ژبه په خوله کې معشوقه ده یوه چې غاښې وځي معشوقه بربنډه شینه یوه چې غاښې وځي معشوقه بربنډه شینه دې ته ورته ده بله جانانه مړیې که ژوندی ایستا تر کوټې مې تېروي ستا تر کوټې مې لاس تړلې تېروينه که زما خپل جانان سړی وی ننګیال صاحب او حیران صاحب ستړي مه شئ وینم چې راغلي یې ټول ملګري ستړي مه شئ که زما خپل جانان سړی وی زه به د بل ډولۍ ته ولې ورختمه نصیبه څه کانې دې وکړې مین پوچایم غېږه چاته ورکومه هیله داسې ده څه مو دغه بدل شوی وي طبیعت هم جوړ شوی وي موسیقي نو یو حالت لري چې چېرته موسیقي وي یا خو چې خیر پاس لګي دا ادب دی دا خو دی خو خوند کې ورسره بیا په څنګ کې موسیقي هغه شی دی چې غمجن زړونه یعنې تسکینوي ورته خوشحالي ورکوي دې خبرو سره اختلافات ډېر دي ځکه دا هر چا خپله نظریه ده او دا د ننګیال صاحب یوه خبره ده چې دا خدای جل جلاله چې دی دا هر انسان د خپل نظر نه او د خپل درک نه یې پېژني یعنې داسې نه دی چې ټول انسانان خدای تعالی یو ډول پېژني دا موسیقي هم دغسې ده څوک یې څنګه بولي او څوک یې څنګه بولي خو زما لپاره دا یو یعنې نیغه او سمه او پاکه لاره ده او څومره زما پلویان دي هغوی هم په دې راسره معنا کوي ډېره زیاته مننه ملګرو ستاسو کومنټونه راځي ښایسته ښه ډېر خو ځکه سندرې درته وایم نو کومنټ رانه بیا پاتې کېږي نن مې بس هسې د طبیعت داسې ومالیزه له دې خپلو ملګرو سره او بخصوص خپلو پلویانو سره مینوالو سره په ژوندۍ بڼه موسیقي هارمونیا ځینې مصري ټپې ځینې ښکلي بیتونه د لوی ښکلو شاعرانو هغه حیات دي او که مړه دي خدای دې وبخي نو داسې مې د طبیعت نه راجوړ شو دا خالق زیار صاحب یو څو بیتونه درته زمزمه کومه خوب هم شي هم یې بیره ده ساتلې هم یې ټال دی راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی داسې زر ترې جوړ کي یو څه کله بل څه ته به وایې زړه مې خټه یار کلال دی ستا د پنجو په سر تله مې زړه پرې باسي
مشران وایي چې قبر له زوال دی. خالق زیار صاحب د خدای وبخي دغه یو شعر یې په ځان باندې کړی یم. کلامونه خو ډېر دي، ټول ښکلي دي، خو دا زما زړه ته راپرېوتی دی. ستا د پنجو په سر تللی زړه پرې باسي. مشران وایي چې قبر له زوال دی. یو د مینې یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي. که په نوره شتمنۍ شي زیار کنګال دی. زیار صاحب وایي چې موږ سره فقط دا مینه ده چې داسې جګه شمله وړو، که نه که طلا او پیسې چې دا نه لرو بیا کنګال یو. خدای دې وبخي. پیر صاحب